څنګه کولی شو چې په یو جدول کې په ډېرې اسانۍ سره یو شمیره ورته ورکړو. دغسې ویډیوګانو لپاره مو که چیرې زموږ د یوټیوب چینل نه در سره سبسکرایب کړی در سره سبسکرایب وکړئ او همدارنګه زموږ د فیسبوک پیج هم در سره فالو کړئ. کله چې موږ یو جدول جوړ کړو چې هغه کې 50,000 شپږ نومان یا هغوی ته شمیرې ورکړو، نو موږ یو ډول سره شمیره چې کله لیکو یو لیکو او بیا دوه لیکو او بیا درې لیکو بیا تر 3,000 5,000 پورې، نو ډېره راته سخته ده. یوه اسانه طریقه یې یوه دا ده چې موږ کولی شو چې په دې باندې کنټرول ونیسو او بیا لاندې راکش کړو. دا هم راته سخته ده تر څو ته دلته لاندې راځي ټول مکمل تر 1,000 2,000 5,000 شپږ پورې نومان دي، نو ته نسې کولی چې څه ورته وکړې دا نمبرونه په ډېره اسانۍ سره ته ورکړې. تر ټولو اسانه طریقه یې دا ده چې کله موږ دې کې موږ دا ټول جدول انتخابو او راځو فیل ته او په فیل کې سریز ته راځو. په دغه لاندې کې اوس ګوره لینه ته انتخابو کالم ورته انتخاب کړو. په رو کې داسې ډول سره غواړئ چې شمیره ورته ورکړئ نو رو ورته انتخاب کړئ او په کالم کې غواړئ نو بیا کالم ورته انتخاب کړئ. د یوه څخه زه غواړم چې فرض کړئ تر 15,000 پورې هم کولی شو چې موږ حساب ورته ورکړو، او یا فرض کړئ چې اوس پهلنځه ورته وایم د یوه څخه ماته تر 100 پورې چې وکړه حساب ورته ورکړه، نو اوکې که او دوی به د یوه څخه تر 100 پورې خپل حساب یا هم شمیره ورته ورکړي. دغه تر ټولو اسانه طریقه ده.